سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي تاسې په ټوله تر او جوړې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوشحاله یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در کوم چې موږ څنګه کولی شو خپل د واتساپ پروفایل فوټو له ځینې ملګرو څخه پټ کړو. یو خو د معمولا خپلو پروفایل موږ پټولو ټولو ملګرو څخه، خو په نوي اپډیټ کې واتساپ راغلی چې موږ څنګه کولی شو خپل پروفایل فوټو د واتساپ ځینو ملګرو زموږ خوښ وي هغو څخه یې پټ کړو. ډېر اسانه ویډیو تر پای پورې که چیرې ویډیو کې څه معلومات درته ول نو ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې په ویډیو باندې ملګرو د لپاره ستاسو پروفایل د واتساپ له خپلو ملګرو څخه پټ کړئ. نو داسې کېږي لومړی به راسئ خپل واتساپ به راخلاص کړئ. نو کله هم چې واتساپ راخلاص کړئ راپسې د ملګرو دغه 3 ډاټ څه ده. نو کله مو چې دغه 3 ډاټ ووهو بیا به راسئ دلته سیټینګ ووهئ. سیټینګ مو څه ووهو رابشئ اکاونټ ته، رابشئ بیا دلته پرایوسي سیټینګ ته. نو کله چې پرایوسي ته راغله دلته لیکلي پروفایل فوټو، نو پروفایل فوټو باندې به کلیک وکړئ. دلته موږ ته 3 آپشنې راکوي. ایوری وان هر څوک یې کتلی شي، یعنې که چیرې په ایوری وان کې ستاسو ولاړ وي یعنې ټوله څوک د سره واتساپ کې ټول ستاسو کتلی شي. او دلته لیکلي مای کانټاکټ. نو ملګرو دا په دې معنی کوم ملګري ستاسو نمبر ستاسو سره ثبت ده هغوی کولی شي ستاسو د واتساپ پروفایل وګوري. او درېیم نمبر هم نو باډي. نو دا هغه څوک یعنې که چیرې نو باډي تاسو انتخاب کړئ نو هېڅ څوک نشي کولی ستاسو د واتساپ پروفایل وګوري. نو دا والا نوې ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښي او ښه مو زده کړې وي. ملګرو دا زموږ نن ورځ معلوماتي ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښي او ښه مو زده کړې. که چیرې ویډیو څخه مو څه انفارمیشن ترلاسه کړې وي نو ویډیو لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. د طبیعت پر څه څخه خوندور معلوماتي ویډیو څخه مو معقولو یا بخښنې ته خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.